نستوري د اسمان او نسپوږمۍ غواړي باچا، نستوري د اسمان او نسپوږمۍ غواړي باچا، دې ښار کې خلک وږي دي روټۍ غواړي باچا. الله اکبر. دا لاندې چې دا کم پوټو تاسو ته ښکاري که نه په دې سیټ باندې، دا ډېر زیات د درد نه ډکه واقعه ده. دا زموږ یو غریب مسکین مسلمان ورور و، هغه په دې غرض باندې بهر ته وتلی و چې زه به لاړ شم د خپلو بچو دپاره به سیر دوه سیره اوړه راوړم، هغه به زه خپلې ښځې ته ورکړم او خپلو بچو باندې خپله بیا وخورم. لیکن جون ورسره وفا ونه کړله، وفات شول. که زمونږ په دې بې ضمیر حاکمانو کې لږ شاندې دومره غیرت، لږ شاندې د دوی دا ضمیر دومره ژوندی وي، زمونږ دارونه به ولې دونه کړېدل. یو ویډیو درته اوس ښیم چې د سخت نه سخت زړه والا انسان ولې نه وي، د سترګو نه به دوښکې لاړې شي. دغه په دې د زنانه د سړو په میاس کې زنانه ورننوځي او بیا بوډاګان سپینګیري چې زموږ د معاشرې زینت دی هغه پکې ورغلی دي. دا زنانه چې د سړو د میز ته ورله او پړونه ووښلو، آیا دا د مستۍ نه ورله؟ نه، مستۍ نه ده ورغلی، کور کې بچي نخر دی، د نخرې د وجې نه ده ورغلی ده. خو افسوس چې زموږ مشرانو ته او زموږ بې ضمیر حاکمانو ته دغه ښکارېدلی. نن سحر زه تلم درس له تلم روان ومه، هغه دوکان چې هغې کې سرکاري اوړه راځي، یو دوه زنانه مې سې کړې چې د هغې دوکان دغه کم ګیټو دې سره خوا کې ناستې وې، داسې خفه ناستې وې او په دې انتظار کې ناستې وې چې اوس به اوړه راشي او زه به ترنه والم. داسې یو افسوس ارمان مې د خولې نه ووتی. آیا دا حل که به الله ته مخامخ کېږي؟ نه. آیا تاسو سره دا غم نشته چې موږ به الله ته مخامخ کېږو او زموږ سره به د ذرې ذرې حساب کېږي؟ چېرته ما ونه کتل چې د یو ایمنۍ ښځه راوتې او ټرک پورې نښتې ده، چېرته کې ما ونه کتل چې د یو MPA ښځه راوتې ده او ټرک پورې نښتې یو چې ما له اوړه راکړه. راوځي زموږ د دې غریبانانو خلکو دا ښځې راوځي او د هغې کسانو ښځې راوځي چې موږ به د هغې دپاره ویلی پلانکې زنده‌باد، پلانکې زنده‌باد. هغه موږ چې بوله د زنده‌باد نارې وښلې، نن د هغې هېڅ پته نه لګي چې هغوی څه شول. ځمکې ځان ته راښکل، که نه اسمان ته وختل او که نه په موږ باندې سترګې پټې کړلې. موږ خو چې دوی له وټ ورکړو نو په یو خاص مقصد باندې موږ دوی ته وټ ورکړی و. موږ خو د خپل مشرانو ته وټ په دې دپاره ورکړو چې سبا په ما باندې سخته راشي، ته به په سخته کې زما مدد کې. نن په ما باندې سخته راغلی ده، ته زما مدد نه کوې، زما تپوس نه کوې، ته به سبا ماله راځې ما ته به ورډبې چې ماله وټ راکړه. ډېر د افسوس مقام دی. هغه مشران چې هغې دپاره موږ خپلولۍ خرابې کړلې، هغه مشران چې موږ پې باندې د یو بل سره دوستۍ خرابې کړې، هغه مشران چې موږ د هغې په سر باندې د یو بل سره خبرې اترې پرېښودلې او دا پوسټونه پکې ما کتلو، وایي زه د پلانکي قاید په سر باندې، دا زما قاید دی، زه عمران خان صاحب وغیره وغیره، زه د پلانکي دپاره خپلولۍ پرېښودو ته خو هم تیار یم. زه اوس تکړه شه چې هغه کسان چې تا پې باندې غیرت کولو، تا پې د خپلو خپلوانو سره رشته دارۍ پرېښودې، هغه د اوس په دې سخت وخت کې راشي که نه، هغه دې زموږ مدد وکړي که نه. ډېر د افسوس مقام دی. بس مسلمانه بس دې نور هوښیار شه، نور ګورې د بل چا په دې پستې خولې باندې چېرته کې دوکه نه شي. او الله تعالی دې زموږ په دې خویندو میندو په دې وروڼو باندې خو رحم وکړي او الله دې موږ د دې ظالم حاکم نه نجات نصیب وفرمایي. الله دې ټولو مسلمانانو ته د دې ظالم حاکم نه نجات ورکړي. راځئ دا یو ویډیو در سره شیر کوم، دا ویډیو وګورئ، ډېر زیات د درد نه ډک ویډیو ده. الله دې د دوی په حال رحم وکړي.